د نظم نه مخکې دوه درې شعره چې د کور خبره و بهر ته لاړه د کور خبره و بهر ته لاړه او ځکه د خپو وینه مې سر ته لاړه او شعر د ناز صاحب چې دا دیوالونه هم غوږونه لري دا دیوالونه هم غوږونه لري خبره چرته وه او چرته لاړه او دا دیوالونه هم غوږونه لري خبره چرته وه او چرته لاړه اوس به د عصري منګولې تورې راوړي او ګرګرو له چې غر ته لاړه اختر دې د هر چا سره په لاس کې مټایانې هر چا ځان له راغستې د خپل کور له سوداګانې د یو ماشوم په غاړه د 2.5 زره سوټ دی او د بل ماشوم په خپو د پلاستیکو سوری بوټ دی د یو ماشوم په غاړه د 2.5 زره سوټ دی او د بل ماشوم په خپو د پلاستیکو سوری بوټ دی د خان د بیبي وګوره په کلي کې پیشن ته د بل د کور تور سرې دغه زوړ صادره لمن ته نو راغونډې په یو کور کې ماشومان سوړن غري ته د مور په خوا کې ناستې د سړو ډوډو شکورګي ته راغونډې په یو کور کې ماشومان سوړن غري ته او د مور په خوا کې ناستې د سړو ډوډو شکورګي ته او پراته وي تاته خان هم چرګان او پولاونه تناور د غریب دغه جړاو پر یادونه او محلې والد کال په کال حجونو ته حیرانه محلې والد کال په کال حجونو ته حیرانه او ته نه ګورې د لږې نه په ژوند باندې ستومانه نو لږو ګوره وطن کې مدا حال له څه به کېږي لږو ګورئ وطن کې مدا حال له څه به کېږي او زمونږ خو په کندو کې منګکان هم سپېره کېږي نو هر زخم له پټۍ د هر پر هر مرهم پکار دی ملنګ صاحب هر زخم له پټۍ د هر پر هر مرهم پکار دی حاجي صاحب د دې کونډو یتیمانو غم پکار دی حاجي صاحب د دې کونډو یتیمانو غم پکار دی دا غزل چې ستا د بڼو غشو کار سو مکړه پر هر سینه صدر صاحبو ستا د بڼو غشو کار سو مکړه پر هر سینه او ما ورته نیولې د مینې په سنګر سینه او یخه شوه ملګرو جوړې بیا د دسمبر سینه څنګ بشي توده پکې زما د مسافر سینه او شعر د حاجي مننه جي خوشحاله شئ یخه شوه ملګرو جوړې بیا د دسمبر سینه او څنګ بشي توده پکې زما د مسافر سینه او شعر د قیس بابا چې پاسېږئ ملګرو دا د جبر قلې ماتې کوي پاسېږئ ملګرو دا قلې د جبر ماتې کوي خامخا شلول غواړي د وخت د زورور سینه او زه ستا د انتظار سړو بادونو وچ لرګی کړمه ستا د انتظار سړو بادونو وچ لرګی کړمه او راشه چې توده کړم ستا د ښکلي مخ په نور سینه او دوه درې څلور شعر پکې نور هم دي خو یادېږي نه خو اخره کې وایي چې ستا د یاد بیړۍ ورپکې ځای په ځای دمې کوي ستا د یاد بیړۍ ورپکې ځای په ځای دمې کوي څومره د پراخ اشنا ستا د سمندر سینه ډېره مننه چې ډېره مننه نه ده اوده شوه د ځوانۍ په خوب د ځان خبر نه ده رخسار نه یې تواب کوي د شپې ورورکي او یقین لرم زما به هم په قبر کې رڼا وي یقین لرم زما به هم په قبر کې رڼا وي ماښام دی او زما په جنازې ورورکي وای خزان دې پیرا نشي سره ګلان چې زما دي خزان دې پیرا نشي سره ګلان چې زما دي او خاد دی وي آباد دی وي دوستان چې زما دي او دعا ورته کوم د زړه د تله تر تر تله دعا ورته کوم د زړه د تله تر تر تله الله دې ترې راضي شي قدردان چې زما دي ډېر ښه جي ناز صاحب ته دې دا ډالۍ وي دا سرنامې وایي نن د ظلم بازار ګرم دی نظر کړه او نن د ظلم بازار ګرم دی نظر کړه او اوس موقع ده دا نظر دې برابر کړه او دا صحیح ده د انصاف کول مشکل دي دا صحیح ده د انصاف کول مشکل دي خو څه ناڅه دي په دې ټول باندې نظر کړه او په مظلوم باندې د ظلم انتها ده په مظلوم باندې د ظلم انتها ده مسلمان تندې ګونج زړګی او ترکه او نن خو ته د جهالت تیارو کې ډوبې حسرت صاحبو نن د په مظلوم باندې د ظلم انتها ده په مظلوم باندې د ظلم انتها ده مسلمان تندې ګونج زړګی او ترکه او نن خو ته د جهالت تیارو کې ډوبې نن خو ته د جهالت تیارو کې ډوبې د تیارو د جهالت نه ځان بهر کا او تا د بت غونته کې ځان دی ړون کون کړی کې ځان دی ړون کون کړی درته وایم د دې نه لاس په سر کا
او یاد بشي په دو جهانو هیر بنشي یاد بشي په دو جهانو هیر بنشي په کمزورو باندې خور د خپل وزر کړه او لا وخت شته دی د ټګۍ نه نور قلار شه ناز صاحبو وای لا وخت شته دی د ټګۍ نه نور قلار شه تېروه دي یاره ژوند ښه په هنر کړه او تل به نه وي دغه ژوند او روغ سیتو تل به نه وي دغه ژوند او روغ سیتو که هوښیارې په خبره مې باور کړه چې سبا له خوشبويي کوي احسانه په خپل باغ کې د ښایسته تخمونو کر کړه